ټولو مسلمانانو ته دا خبره معلومه ده او واضحه ده چې د رب العالمین له طرفه په مسلمانانو باندې دوه خوشحالیانې ډېرې غټې راځي په کال کې. یو ته ویلی کېږي عید الفطر د ورکوټي اختر ورځ، دویم ته ویلی کېږي عید الاضحی د غټ اختر ورځ. څرنګې چې مسلمان ته په غم کې د رب العالمین او د رسول الله وسلم احکامات او طریقې مخې ته پرتې دي، نو دغه رنګې مسلمان ته په خوشحالۍ کې، په صحت کې، په وزګارتوب کې هم د رب العالمین احکامات او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې مخې ته هغه په نظر باندې راځي. د سبانۍ ورځې سره چې څومره طریقې تعلق ساتي، هغه که د کولو سره دي او که نه کولو سره دي، نو مسلمان به هغه په مینه او محبت سره خپلی. یو طریقه د هغې نه دا ده چې سبا د غټ اختر ورځ ده د مسلمانانو، نو په دې کې پکار دا ده چې مسلمانان په یو ورځ باندې اختر وکړي، په یو ورځ باندې روژه ونیسي. دا خو د کفارو د دسیسې پروګرامونه دي چې مسلمانان په ملکونو باندې ویشل، تقسیمونه وله وکړل او دومره پورې د اختلافات ورسېدل چې یو بل پسې اختر، یو بل سره روژه نیول هغه دې ته تسلیم نه دي. حالاً کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې، د صحابو په دور کې به اختر یو و، روژه به یو وه، ځکه زموږ ستاسو قرآن، کعبه، رب العالمین هر څه یو دي، نو ولې دومره اختلاف ته ضرورت شو؟ دویمه مسله د اختر په ورځ باندې دا ده چې هغه قرباني کول دي، اضحیه کول دي، چې هغه د ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده او په مینه او محبت سره مسلمان له هغه خپلول پکار دي. درېیمه طریقه د اختر په ورځ دا ده چې مسلمان د خلکو سره په کلاو تندي باندې میلاو شي، په کومه لار باندې تللی دی چې په هغې باندې بیرته رانشي. ادب دا دی چې په بله لار باندې راشي. هلته سنت طریقه دا ده چې بیان ته انسان ځان ورسوي، د مانځه نه مخکې اول تکبیرات وویلی شي، بیا مونځ وشي، د هغه نه وروسته مختصر خطبه وشي. یو غټ بدعت په دې خلکو کې دا دی چې اوس هغه مولیانو دا رایج کلی دی چې هغوی د دین سره داسې تړاو نشته دی چې هغوی اول بیان کوي او بیا مونځ کوي، نو دا غلطه طریقه ده. د هغې نه وروسته طریقه دا ده چې مسلمانان په خپلو عضیاګانو باندې شروع وکړي، او ښه طریقه دا ده چې انسان عضیه په خپله حلاله کړي او د هغې حلاله که بل چاته پرې نه دي. د هغې نه غوښه خرڅول، د هغې سرمن خرڅول د دین اسلام موږ او تاسو ته اجازت نه راکوي. او د هغې چې کومه غوښه ده څه ځان له وخوره، څه چې دی غریبانانو ته ورکه، او څه ځان سره جمع کولی شي، هدیه کولی شي، تحفه کولی شي. ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. په دې ورځو کې د بعضو خلکو نه منکرات هم کېږي، غلط اعمال. په خلکو کې یو غلطه طریقه دا چې د په اختر په ورځ باندې د چا چې نږدې مړی شوی، نو دا خلک ورکه رارواني، مطلب میاشتې شوي، 2 میاشتې شوي، 5 میاشتې، خلک وایي اولنی اختر دی ورکه ورشو. دا ډېره غلطه طریقه ده، د پیغمبر د حدیثو مخالفت دی. دویمه دا ده چې چا کور کې مړی شوی هغې نکریزې نه ږدي، په هغه اختر باندې کفړې نه کوي، نو دا هم د سنت طریقې خلاف ده. ولې؟ نبی سلم فرمایي چې د یو مسلمان دپاره جایز نه دي چې هغه په یو مسلمان ورور باندې، خور باندې غم وکړي پاسه د 3 ورځو نه. صرف د ښځې دپاره اجازت ده چې په خپل خاوند باندې 4 میاشتې او 10 ورځې غم شي کولی، د بل چا لپاره جایز نه ده. یو بل غم دا دی چې په دې ورځو باندې خلک ادیرو ته ځي او قبرونو ته ځي، نو دا هم د مسلمانانو د عمل نه ده. دا چېرته د یهودو، نصاراو، د هندوانو طریقې دي، د مسلمانانو دي، د صحابو نه چېرته په دین کې دا ثابت نه ده چې د خوشحالۍ په ورځ ادیرو ته تلي. ادیرې ته تللی شي، خو په عام اوقاتو کې لاړ شي، آخرت به ترایج شي، خپلو اعمالو سره به د مینې او محبت پیدا شي. یو بل غلط منکر هغه دا ده چې په دې ورځو کې خلک د ګاونډیانو که ځي، خپلو خپلوانو که ځي، هغه چا له لاس ورکوي نارینه، هغه زنانه ته چې د هغې سره د دې لاس ورکول ناروا وي، دغه رنګې زنانې نارینه ته ورکوي. دا ډېره غلطه طریقه ده. دومره ازادي به انسان نه کوي چې شریعت موږ او تاسو ته د هغې اجازه نه راکوي. چې کوم ځای کې موږ او تاسو ته شریعت ویلي چې لاس ورکوه، که د خوشحالۍ ورځ ده خو تا ته دومره جواز نه دی راغلی. هغه چا کره ورشه چې ستا لاس ورکول جایز دي، لاس دې نه دي ورکول جایز. په پرده کې چا سره د ګپ شپ خبرې اترې مینه محبت نو هغه بار حل که. یو بله غټه د افسوس خبره دا ده چې په دې ورځ باندې خلک ګیرې ډېرې زیاتې خرۍ پیسې راکاږي. انسان ډېر زیات خفه شي چې آیا ته د ابراهیم علیه السلام امتي نه یي او د هغه دومره تابعداري کوي چې اضحیه کې، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زموږ او ستاسو خپل پیغمبر دی، د هغه امتیان یو او د هغه په سنتو باندې موږ او تاسو چړې راکاږو. دې ته لږ سوچ او فکر پکار دی. مسلمانه نوجوانه، پیسو ستا دغه حال دی، د ګیرې دی دا حال دی، د تصویرانو دی په دغه ورځ باندې دا حال دی، نو ته ځان د څنګه مسلمان وې؟
په دغه ورځ باندې ستا دا حال دی چې سر دې تړلی په شنو سرو پټو باندې او په ګاډو کې ګرځې ډانسونه کې ستا نه به هغه اسیرې خویندې هغه خلک مشران نوجوانان چې په جیلونو کې پراته دي ستا نه به د ازادۍ ستم وکړي ستا نه به د امت هغه ستر خویندې پاکدامنې باعزته پیغلې خویندې چې د مسلمانانو نه هغه تلي د کفارو سره په زندانونو جیلونو کې دي هغې به ستا نه ستم وکړي اختر هغه دی چې انسان پکې د رب العالمین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې را ژوندی کړي نه هغه اختر چې ته پکې د شیطان تابعداري کې د خپل نفس تابعداري کې او د هغه دوستانو تابعداري کې چې تا د هلاکت کندې ته اچوي نو ټولو مسلمانانو ته داسې پکار ده چې زموږ او ستاسو د اختر او که غمي که خوشحالي چې موږ او تاسو د پیغمبر او د الله سبحانه وتعالی د احکاماتو د لاندې هغه تیر کو وبالله تعالی توفیق